الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په مخکې درس کې مونږ د الله عز وجل د ذکر او د یادونې په باره کې مختصر شانتې خبره وکړه چې د الله عز وجل یادونه هغه ذات چې د ټولو کائناتو خالق و مالک و مدبر، د ټولو مخلوقاتو رازق، د ټولو مخلوقات ذلت ورکوونکی، عزت ورکوونکی دی، ژوندي کوونکی، مړه کوونکی دی، حی و قیوم مدبر ذات د ټولو کائناتو دی. د په دې کمزورې خوله باندې، په دې وړه خوله باندې د یادول دومره ګټه او دومره فایده لري چې الله پاک عز وجل موږ ورپه یادېږو. نو د ذکر معنا دا شوه چې کله هم تاسو د الله پاک ذکر کوئ نو خپل ځان هغه ته ورپه یادوئ، هغه ذات ته رامتوجه کوئ. که یو د دنیا یو مشر سړی، یو پاچا، یو وزیر، یو صدر اعظم، یو رئیس، یو بل څوک د بل چا نه پوښتنه وکړي دا پلانکی څنګه دی، نو موږ به څومره ډېر خوشحاله شو. یا تا ته مستقیما ټلیفون درته وکړي چې پلانکی څنګه یې، شاید کور کې دا هر کښې دی به څومره پلانکي رئیس جمهور ما ته ټلیفون راکړی او کور ته، په دې خلک څومره ډېر خوشحالېږي. خو هغه ذات چې د ټولو کائناتو شاهنشاه او مالک دی، د هغه په یادولو به سړی څومره ډېر خوشحاله شي. نو دا یو طریقه شوه، یو ډېره اسانه طریقه الله پاک د ځان ور یادولو دا ده چې الله پاک ذکر وشي. او په دې باندې الله پاک فرمایي چې فاذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. تاسو الله ډېر یاد کړئ نو تاسو به کامیاب شئ. بل ځای کې فرمایي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. هغه څوک کامیاب دی چې د الله پاک یادونه او ذکر کوي. بل ځای کې فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. هغه نارینه او زنانه چې زیات د الله پاک ذکر او یادونه کوي نو څه اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. الله پاک دوی ته مغفرت او اجر عظیم تیار ساتلی دی، بس چې کله دی وکړي بس الله پاک یې ورکړي. بل هغه کې راځي حدیث شریف کې بخاري کې دا او مسلم او د کتابونو را روایت کړی دی، او دې ته حدیث قدسي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله داسې فرمایي چې زه د انسان سره هغه قسم معامله کوم چې څنګه په ما باندې ګمان کوي. بل که ډېر ته دی ما په نفس کې یادوي، یعنې خپل ځان سره مې پټ یادوي، نو زه مې د ځان سره پټ یادوم. او که چېرته په یو مجلس یو هغه کې ما را یادوي نو په هغې وخت کې زم د ده نه بهتر مجلس دی چې هغه د ملایکو فرشتو مجلس دی، په هغې کې د یادونه کوم. نو اصلا دا ذکر الله پاک ته ځان ورپه یادول دی چې هغه ته ځان ورپه یاد شي. امام بخاري، امام مسلم، امام بهقي یو حدیث را نقل کړی دی چې هغه څوک چې ذکر کوي، هغه څوک چې الله یادوي، همیشه یې ژبه د الله پاک په ذکر باندې روانه وي، نو د هغه مثال داسې دی لکه شتری چې ژوندی وي. او هغه څوک چې د الله پاک ذکر نه کوي، د الله پاک یادونه نه کوي، د هغه یاد نه کوي، په ژبه باندې الله پاک نوم نه اخلي، نو د هغه مثال داسې دی لکه مړی. لکه مړی نه خو هېڅوک نه تمه لري، نه هغه لري، نه څه کولی شي، بس پروت یو لرګي غوندې یا دیدګي غوندې. نو ذکر کوونکی د ژوندي په مثال دی او نه ذکر کوونکی د مړي په شان دی. اوس د ژوندي او د مړي څومره فرق دی په دې موږ او تاسو په دې هغه کې. نو که څوک غواړي چې د ژوندی حساب شي او ژوندي معامله ورسره وشي او د ژوند په میدان کې د هغه شي، نو هغه د همیشه د الله پاک ذکر کوي. نو ذکر په حقیقت کې د ژوند یو علامه ده او د ژوند یو مثال دی. حدیث شریف کې راځي، امام طبراني رحمت الله علیه، امام بهقي را نقل کړی دی، ویل چې کله دا جنتیان جنت ته لاړ شي او جنت ته ننوځي نو بیا به هلته کله کله چرت کوي، دا د دنیا خبرې به ورپه یاد شي چې پلانکي ځای کې داسې معامله وشوه، زه دا شوم، پلانکی کیسې به کوي. بیا به نو ډېر زیات ویلې، بیا به یو شي باندې ډېر پښیمانوي. د دنیا د ژوند ډېره پښیمانتیا چې ښکاره کوي، په دې به ښکاره کوي چې ما یو ساعت یو وخت د ذکر نه غیر تیر کړی دی. ځکه د ذکر هغه به وګوري که نه هلته چې د ذکر درجات، د ذکر افضلیتونه، د ذکر ګټې چې هلته په جنت کې وګوري، او دلته به ارمان کوي چې کاش کې خو ما دا وخت په دنیا کې. لکه یو مثال سړی ورکړي، دا کوم مطالبین او محصلین چې کله امتحان ورکوي، په دې امتحان پرچه چې کېږي نو کله یو سوال ورته راغلی، دا سوال ته چې ګوري لاندې باندې او دا خو هغه پلانکي کتاب پلانکي صفحه کې دا هغه زه خو ورته متوجه نم، ما بس واړوله کتابچه او پوه نه شوم، کاش کې مې کتلی وی، به مې یاد شوی، اوس مې دا سوال جواب کړی وی. نو دغه عینا خبره به په جنت کې د جنتیانو سره یو خبره راپېښه شي چې جنتیان به وایي چې دنیا کې خو موږ هلته وخت لرلو، نه پیسې بدلې، نه وخت پې مصرفېدو، نه مشکل و، نه چامني کولو، او موږ هسې بس هغه باندې مصروف و په نور شیان باندې، او د الله پاک ذکر هم نه کولو. که د ذکر په دې مقاصدو په دې شیانو سړی پوه شي نو ځان چې بیا به ذکر څوک ترک نه کړي، همیشه به ذکر کوي. ځکه امام طبراني یو روایت را نقل کړی د ابراهیم علیه
علیه السلام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړو او اسمان ته ورسېدو نو بیا سدرة منتها ته واپس چې راتله په واپسۍ کې په اسمان کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. ابراهیم علیه السلام دوه شیان ورته دوه خبرې ورته وکړې ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. یو خبره دا وه چې کله ته لاړې نو خپل امت ته دې زما سلام وایه. ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې کله لاړلې هغه ته دنیا ته لاندې کېوتې نو زما سلام به خپل امتیانو ته ورسوي. یو خبره ده. دویمه خبره دا دوی ته ووایه چې د یو سبحان الله یو الحمدلله یو الله اکبر او د دې ذکر د هر صفت اسماء الحسنا د الله پاک نه د یو په ویلو په مقابل کې تاسو ته الله پاک په جنت کې یو نشنه کوي. نو دا د ابراهیم علیه السلام خبره ده. امام طبراني رحمت الله دا په خپل کتاب کې را نقل کړې ده چې تاسو زما خپل امت ته زما دغه خبره ورسوي. اول سلام او د سلام نه وروسته کلام دغه دی چې د یو سبحان الله الحمدلله الله اکبر او د اسماء الحسنا د یو ذکر په مقابل کې الله پاک تاسو ته په جنت کې یو نشته کوي. خدا ونه څومره ده. امام بیهقي رحمت الله راخسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت ونې چې کوم یو الته دي هغه دومره غټې ونې دي دومره لوی دي چې د سوري لاندې که یو په اس باندې یو سړی سپور شي او د اس وزغلی نو 1500 کاله به د اس وزغلیږي ایله د دې سره نه بل سره د ونې ته ورسېږي. یعنې دومره دونه سوری دونه غټ به وي چې 1500 کاله به اس منډه کوي او د هغې سوری به نه ختمېږي دونه به غټې ونې. نو د تا د یو سبحان الله یو الله اکبر په مقابل کې الله پاک درته په جنت کې دا دونه ونې شته کوي. نو چې اوس سړی جنت ته لاړ شي په جنت کې وګوري چې د پلانکي جنتي ونې ډېرې دي او میوهګانې ډېرې دي او شیان باغونه ډېر دي او زما نشته نو بیا به افسوس کوي چې په دنیا کې خو زه په غفلت کې زه خو پوه نه وم چې د یو ذکر مقابل کې الله پاک دومره غټې غټې ونې دونه میوهدارې ونې دومره غټ باغونه او دونه شیان سړي ته ورکوي. نو کاش کې مونږ کړی وی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتیان به په جنت کې د یو شي ډېر افسوس کوي چې کوم وخت په دنیا کې په غفلت کې تیر کړی او د الله پاک ذکر نه کړی نو هغه د ذکر د نه کول وخت به د دې لپاره د حسرت او ندامت او د افسوس ځای چې کاش کې ما دا وخت نه زیات کړی. بل ځای حدیث شریف امام احمد امام مسلم امام ترمذی ابن ماجه بیهقي مختلفو کتابونو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کړی دی چې که چېرته یو ځای کې یو قوم لا یقودون قوما یذکرون الله ویلې که چېرته یو ځای کې یو قوم کینی یو ډله کینی یو قوم نه مطلب د یو ډله یو ګروپ دی چې دا کینی ویذکرون الله او الله پاک یادوي دی الله پاک ذکر کوي سبحان الله الحمدلله دا ذکر کوي. یعنې د ذکر مجلس په مسجد کې یا په کور کې هر ځای کې چې کله د ذکر مجلس جوړ شي او دا خلک هلته کیني نو دا څو ګټې کوي. اوس د دې مجلس او د دې ګروپ او د دې خلکو ګټه څه ده؟ اول ده الا حفتهم الملائکة نو ملائکه الله پاک مقرر کړي دي د دوی وظیفه دا ده چې چیرته د ذکر مجالس په دنیا کې کېږي دوی به هلته حاضرېږي. نو دا ملائکه راشي اتومات د دې مجلس نه راتاو شي. ګوره دا کوم خلک چې ذکر کوي دا فرشتې موظفې دي همدې ته چې دا به راځي دا د دې مجلس نه راتاو شي. یو خبره دا شو چې ملائکې او فرښتې به د مجلس نه راتاویږي. او حتی بل روایت کې راځي امام مسلم روایت ورنقل کړی بل چې دا ملائکې به دومره ډېر شي چې د یو په بل اوږو به ودرېږي او حتی تر اسمانه پورې به دا ملائکې ورسي دومره ډېرې به راشي او دا به ټولې ګوره شاهدي ورکوي د دې خلکو په باره کې بیا وروسته. یو خبره خدا شو چې فرښتې به د دې مجلس او د دې ګروپ نه راتاوي شي. یو جز وغشیتهم رحمه او رحمت به په دوی باندې را نازل شروع شي یعنې رحمت به راونغاړي. دا رحمت الله پاک به داسې پرې ورېږي لکه باران چې په سړي باندې ورېږي په دې خلکو په دغه مجلس باندې چې د هغه د ذکر او بل حدیث شریف راځي مسلم روایت کړی چې کوم ځای کې د قرآن عظیم شان تلاوت او تدریس کېږي سبق ویل کېږي د قرآن عظیم شان دیني هغه ویل کېږي هغلته هم عینا همدغه مسله ده چې ملایکې ترې نه تاویږي او د هغې باندې رحمت را نازلېږي. ونزلت علیهم السکینة الله پاک به په دې خلکو سکینه او اطمینان او ډاډ نازل کړي. زړونه به الله پاک مطمئن کړي زړونه به الله پاک ډاډه کړي. بیا په زړونو کې غمونه او هم او درد او دا شیان به بیا نه بلکل به مطمئن زړونه لري. وذکرهم الله فی من عنده څلور شیان شو او الله پاک به دوی څه کوي د خپل هغه بهترین مجلس چې کوم د فرشتو مجلس دی په هغې کې به د دوی یادونه کوي چې ګورئ ملایکو زما یو بندګانو جملې نه یو ګروپ فلانکي ځای کې ناست دی او دغسې ذکر او تذکر کوي. نو هغه قوم هغه ګروپ هغه مجلس چې د ذکر په خاطر راټول شوي څلور شیان الله پاک دوی ته ورکوي. اول دا چې ملایکې د دې مجلس نه تاویږي همداسې ټولې طرف او تر اسمانه پورې تعداد رسي. دویم دا چې الله پاک په دې مجلس باندې رحمت را نازلوي رحمت باندې پټوي. او بل دا دی چې سکینه
سکینه او ډاډ اطمینان پې نازلوي. او څلورم دا چې الله پاک یې په یو بهترین مجلس کې اعلی مجلس کې د دوی یادونه کوي. دا څومره غټه خبره ده. بل حدیث شریف راځي امام احمد دوی را نقل کړی ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله لا یریدون بذلک الا وجه الله. که یو ګروپ یو مجلس یو خلک یو ډله راغونډه شي او هغوی صرف د الله پاک د رضا په خاطر باندې الله پاک ذکر کوي نو بیا څه کېږي الا ناده مناد من السماء. نو په دې وخت کې چې دوی ذکر ته ناسي اسمان نه به یو اواز کوونکی اواز وکړي. دا مجلس لګیا دی د الله پاک ذکر کوي د الله پاک هغه کوي یا د قرآن پاک تلاوت او تدریس کېږي په هغې ځای کې نو د اسمان نه به یو اواز وشي قوموا مغفورا لکم. نو اوله خبر به دا ورته وکړي چې تاسو چې کله د دې ځای نه جګېږئ نو تاسو ته به ټول ګناهونه معاف شوي وبدل سیئاتکم حسنات او ستاسو بدیانې به الله پاک په نیکیانو بدل کړي. هلته ګوره څلور شیان یاد شو چې ملایکې به پې راتاو شي رحمت به پې نازلېږي او سکینه او ډاډ به پې نازلېږي الله پاک به په بهترین مجلس کې یادوي. دوه نور هم دلته په دې حدیث کې ورسره یو ځای شو. اول دا چې اواز به ورته وشي چې تاسو کله پورته کېږئ د مجلس یعنې مجلس ختموئ نو د دې ختمېدو سره به الله پاک ستاسو ګناهونه څه کړي ګناهونه به معاف کړي. تاسو به مغفرت کوونکي دې ځای نه ځئ. او بل دا دی چې کوم ګناهونه تاسو کړي غلطیان هم کړي هغه غلطیان به درته په عملنامه کې په نیکیو بدلې کړي. یعنی غلطي خو به ختمه شي ځکه تاسو ته مغفرت وشي او چې کوم غلطیان هم کړي دا غلطیان په عوض به درته نیکیانې ولیکلی شي. نو دې نه غټه خبر چې ګناه دې معاف او بیا دا څونه ګناهونه چې تا کړي دې په ځای درته حسنات ولیکل شي. دا افضلیت ګوره په څه شي حاصلېږي د الله پاک په ذکر باندې حاصلېږي. بل امام احمد حنبل یو روایت راخستی دی ویلې د عذاب قبر نه د خلاصون دپاره بهترین عمل چې کوم یو دی چې که سړی غواړي د عذاب قبر نه د ماران نه لړمانو نه د تیارو نه د عذاب نه چې ځمکه در باندې ځي او راځي دې ټول نه که سړی غواړي چې نجات حاصل کړي او خلاص شي ترې نه او دې نه په امن شي نو بهترین شی چې دی ذکر الله دی د الله پاک ذکر کول د الله پاک یادول بار بار دا خپله ژبه په دې باندې جاري ساتل چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا د الله پاک اسماء الحسنا چې دا څونه شیان سړی بیانوي بس دی بهترین هغه دی چې د عذاب قبر دپاره تر ټولو بهترینه چاره چې ده هغه د الله پاک ذکر دی. و دغه ذکر کې واقع امام مسلم رحمت الله علیه راخص د امام نسائی را کړي صحیح ابن حبان یو کتاب دی د حدیثو په دې کې دا واقع را نقل شوی ده چې موسی علیه السلام یو ځل الله عز وجل ته وفرمایل او درخواست وکړي بلکې عرض وکړي الله عز وجل نه چې کله دی الله پاک سره کلام کولو ورته ویل چې الله ما ته یو خاص خصوصي ذکر وښیه چې یوازې زه یې تا ته کوم. نو الله عز وجل ورته ویل چې ای موسی لا اله الا الله وایه. دا د لا اله په افضلیت کې دغه شوی دی. موسی علیه السلام ورته ویل چې دا خو دا ټول د ما څونه امت چې دی دا څونه بني اسرائیل چې دي دا څونه خلک دا ټول روزانه لا اله الا الله وایي دا ما ته یو خاص خصوصي ذکر وښیه چې خاص زه یې کوم چې تا رضا په هغې باندې زه حاصله کړم او ته رانه خوشحاله شي. نو الله عز وجل ورته وپالمه چې یا موسی ووایه چې لا اله الا الله. موسی علیه السلام دریم ځل بیا عرض وکړي چې الله دا خو دا ټول خلک وایي که نه ما ته یو خصوصي ذکر وښیه چې بالخصوص زه تا ته وکړم او ته رضا شي او ته خوشحاله شي هغې باندې ستا رضا او محبت ما ته حاصل شي. نو الله عز وجل ورته بیا وفرمایل چې ووایه چې لا اله الا الله. درې ځلې الله عز وجل درې ځلې موسی علیه السلام سوال کوي او درې ځلې الله عز وجل دته په ځواب کې دا وایي چې ته لا اله الا الله وایه. نو آخر په دې خاطر باندې چې موسی علیه السلام اوس په دې قانع شي چې دا لا اله الا الله عادي خبره خو نه ده چې تا داسې زه درته چې دا وایه او ته وایې چې نه دا ټول خلک وایي. دې نه بهتره افضل الذکر لا اله الا تر ټول افضل ترین ذکر چې دی هغه لا اله الا الله کلمه ده او ټولو نه بهترینه دعا چې ده الحمدلله ده. نو ځکه دلته موسی علیه السلام ته چې ای موسی اوس په ځان پوه که چې دغه کلمه چې زه بار بار درته وایم چې ته لا اله الا الله وایې دې کې خبره څومره ده وایي ورته چې ای موسی که دا ټول ځمکې او اسمانونه یا دا ټول کائنات د ترازو په یو پله کې واچولی شي یو پله کې واچولی دا ټول کائنات ته ګورو څومره شی دی چې 2 ټریلنه کهکشانونه دي هر کهکشان کې په میلیاردونو باندې شمسي نظامونه دي په هر شمسي نظام کې څونه کیسې دي دا ټول یو پله د هغه کې واچوي د ترازو کې او په بله پله کې لا اله الا الله واچوي نو دا لا اله الا الله په هغې باندې درده شي
یعنی دومره وزني ده، دومره د عظمت او د لوی او د شان او شوکت خاوند ده دا کلمه د لا اله الا الله چې دا ټول کائنات د ترازو په یو پله کې واچول شي نو دا به ترې نه درنده شي. معنا داسې چې که دا ټول کائنات د دې په قیمت کې چاته ورکړی شي لا اله الا قیمت نشي پوره کېدلی. ځکه یو مسله راځي په دې عقایدو کې ویل چې انسان څومره غلطیانې وکړي، څومره ګناهونه وکړي، څومره حقوق تباه کړي، برباد کړي، دا د ده حسنات به ورکولی کېږي. لمونځونه، روژې، زکاتونه، حجونه، تلاوتونه، ذکرونه، څومره حسنات چې انسان کړي دا به د خلکو د حقوقو په مقابل کې الله پاک به خلکو ته ورکړي، ځکه چې ده غلطیانې کړي دي. خو ایمان لا اله الا ویل دا چاته نه ورکوي، دا ورته ساتي، ځکه د دې قیمت نشته. دې قیمت خو دا ټول کائنات یې نشي پوره کولی، نو څنګه چاته ورکړي؟ دې سړي به 1,00,000 روپۍ په چا باندې قرض یې خوړلی به، یا به یې څپړولی، یا به کنځل ورکړي، یا به یې وژلی. نو دا کلمه دومره عظیمه، دومره درنده او دومره قیمت والا ده چې دا چاته نشي ورکولی کېدی. بله خبره دا ده چې که دې سړي نه دا کلمه واخیستلی شي خو دا خو لاړو تباه شو، بیا خو بل بلا ته نه جوړ شو که. نو ځکه کلمه او ایمان چاته په نه کې ورکول کېږي، صرف حسنات په ورکول کېږي. خو که د چا بدیانو دومره ډېرې، دومره د خلکو حقوق طلب کړي، نو بیا به داسې کېږي چې نیکۍ ټولې خلاصې شي نو دی خو هلته حق والا پاتې شي. نو بیا به داسې وکړي خلکو ته به ورته ووایي چې تاسو بدۍ راکئ، په دې سړي ور واچوئ، تاسو خلاص شوئ، داسې ګناهونه معاف شو. نو د خلکو بدیانې به راواخیستل چې په دې سړي به واچولی شي، نو د خلکو حقوق به خلاص شي. خو ایمان به چاته نه ورکولی کېږي د دې سړي، ځکه ایمان قدر او منزلت دا ټول کائنات نشي پوره کولی. چې نشي پوره کولی څنګه چاته ورکړي؟ نو په 10 روپۍ کې به اوس د 1,00,000 روپۍ شی ورکړي، دا خو نه کېږي. نو ځکه الله پاک ایمان چاته نه ورکوي، دا نور صالح اعمال یې بیا ورکوي او ګناهونه یې ترې اخلي، به دې وراچي تر څو قرض یې پوره شي. نو دا اوس دومره بهترین هغه دی چې دا روایت راغلی امامانو دا رانقل کړی دی. بل بخاري او امام حاکم دا روایت رانقل کړی دی. اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامة، وی تر ټولو خوشبخته بختور سړی د ما په شفاعت باندې، یعنی د ما شفاعت به چا ته رسېږي؟ څوک به ډېر بختوري چې ما شفاعت ترلاسه کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک به ډېر بختوري چې د ما شفاعت لاس ته راوړي. دا بختور به څوک وي؟ لکه خلکو ته وایي چې تاسو ماته وایي، یا څوک دی چې ما شفاعت هغه ته د ټولو نه اول رسېږي او هغه ډېر نیکبخت دی. وایي چې هغه څوک دی چې لا اله الا الله ډېر وایي، خو په خالص زړه باندې، یعنی بالکل د اخلاص نه چې څوک لا اله الا الله تکرارا وایي، نو په دې قیامت په ورځ به زما د شفاعت تر ټولو مستحق همدا سړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما د شفاعت تر ټولو مستحق سړی به په قیامت کې څوک وي؟ هغه څوک چې ډېره زیاته د لا اله الا الله کلمه بار بار بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امام احمد حنبل په خپل کتاب کې دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت د دروازې کلي کنجي چې موږ تاسو ورته وایو، دا د قیامت دا د جنت دروازه به په دې شی باندې خلاصېږي چې هغه دی لا اله الا الله. بس په دې باندې خلاصېږي چې چا لا اله الا ویلی د جنت دروازې ته چې ولیږي بس همدې دروازه به درته خلاص شي. او که لا اله الا الله دې نه یې ویلې چې هر څومره ټیلې ویلې، هر څومره زورونه وکړې، بس د جنت دروازه چاته نه خلاصي. حتی یو حدیث شریف کې غالبا امام بخاري امام احمد دواړو را نقل کړی دی چې کله انسان مړ شي نو چې کله د روح پورته ځي نو د اسمان دروازه په یو هغه خلاصېږي چې سړي لا اله الا الله کلمه ویلي، د اسمان دروازې به ورته خلاص شي، روح به ورسېږي سدرة المنتهى ته. امام احمد حنبل د برا بن عازب رضی الله عنه روایت را نقل کړی، په دې کې دا قصه ټوله شته چې د اسمانونو دروازې چې کله خلاصېږي نو هغه چا دپاره به خلاصېږي چې سړي لا اله الا الله کلمه لوستې دی، هغه روح ته به خلاصېږي. چې چا کلمه د لا اله الا نه یې لوستلی چې اول اسمان ته ورسېږي د روح او دا پورته ځي، ملایکې وړي، ملایکې ورسره وي، بس دروازه ورته د هغه نه خلاصېږي د اسمان. نو د په دنیا کې د اسمان دروازه نه خلاصېږي او په آخرت کې د قیامت نه بعد د جنت دروازه ورته نه خلاصېږي چا چې لا اله الا الله نه یې لوستي. نو دا د لا اله الا الله او د هغه د ذکر فضیلتونه شو چې موږ او تاسو همیشه دا په ذهن کې وساتو، فکر کې وساتو، همیشه دست بکار او دل بیار. نو څه مشکل دی؟ نه وخت نشي، نه پیسې غواړي، نه ممانعت لري، نه مشکل لري. نو همیشه چې سړی کار کوي د کار په خوا کې دا عادت وګرځي چې هغه همیشه الله پاک چې وکړي، الله پاک ذکر وکړي. اوس راځو یو بلې خبرې ته چې د ذکر مقصد او هدف څه شی دی. اوس چې دا حدیثو کې قرآن عظیم شان کې فذکرون اذکرکم، او تاسو ذکر وکړئ چې کامیاب شئ، تاسو ذکر وکړئ چې الله پاک هم یاد کړي، او تاسو ذکر وکړئ چې الله پاک درته مغفرت وکړي او اجر عظیم درکړي. دا ذکر اخر د څه دپاره دی؟
د څه په خاطر باندې دا د موږ او تاسو په عباداتو کې او بلکې بهترین عباداتو کې الله پاک شامل کړی چې ما یاد کوي همیشه دې هغه اصلي وجه چې ده الله پاک ولې دا خبره ده چې داسې کله کړې ده چې بس د ما یاد کوي د ما ذکر کوي د ما خبره کوي دې کې اصلي هغه مقصد او هدف چې دی دغې باندې ځان پویول پکار دی او په دې مقاصدو او په دې فضایلو چې سړی پوه شي بیا ډېر اسانه شي خبره سته اول خبره دا ده په دې کې چې کله سړی د الله پاک ذکر کوي بار بار یادوي نو په دې سره د الله پاک مینه او محبت انسان ته په لاس راځي چې څومره یو شی سړی ډېر یادوي نو په ذهن فکر او زړه کې د هغې سره محبت او مینه پیدا کېږي ګوره د دې اولین مقصد او هدف دا دی د دې ذکر چې د انسان سره چې پیدا شي د الله پاک مینه او محبت پیدا شي د الله پاک مینه او محبت دا فرض عین دی ګوره لکه څنګه چې لمونځ فرض عین دی د الله پاک سره مینه او محبت هم فرض عین دی خو هغه کار چې مینه او محبت کوي هغه لمونځ نشي کولی ګوره هغه کار چې د الله پاک مینه او محبت کوي هغه کار به موږ نشي کولی هغه به روژه نشي کولی هغه به نور اعمال نشي کولی کوم چې به د مینه او محبت کې کوم راز پروت دی کوم هغه پروت دی دا کار به په بل شي نه کېږي دا به دا شی کولی شي څومره غوټه خبره یې دې د مینې او محبت لاسته راوړلو کې به دا شی حل کېږي ځکه نو الله عز وجل دا د خپل محبت او مینه دا په دې خلکو فرض کړی چې ما سره مینه او محبت ساتي چې کله مینه او محبت هم را سره وساتلو بس بیا ټول کار د خلاصي بیا هر څه معاملات به اسانه کېږي نو ځکه د ذکر په واسطه باندې د الله پاک مینه او محبت سړي ته حاصلېږي په دا دنیا کې عادي دا مجازي عشق او محبت چې کوم یو دی دا چې کله د چا سره چا محبت پیدا شي مینه پیدا شي عشق پیدا شي نو د هغه په ذهن کې د هغه په فکر کې د هغه په سترګو کې د هغه په خوا کې بس همدا یو شی ګرځي بس همدا غمزدلی بس چې چا سره محبت دی د هغه فکر دی هغه نوم غوږونو کې په پلن کې هر شي کې اواز هم د هغې اوري خبر هم د هغې اوري نوم هم د هغې ګوري یو روایت راغلی به د کتابونو کې لیکلی غالبا څنګه به هغه د حیثیت د روایت خو وایي چې لیلا وایي د هغه زلیخا چې په یوسف علیه السلام باندې عاشقه وه مینه وه په اصطلاح سره محبت یې ورسره و نو چې کله به بیرون راووته د اسمان هر ستوري باندې به د یوسف نوم لیکلی شوی و د ونې په هرې پاڼې به د یوسف علیه السلام نوم لیکل شوی و او چې هر دیوال هر تیږې هر شي ته به یې کتل نو د یوسف علیه السلام نوم به پرې لیکل شوی و در حال کې نه وه نه په اسمان کې و نه په ځمکه کې د یوسف علیه السلام نوم نه و لیکل شوی دا د محبت یو اثر یي چې کله داسې حالت ته سړی ورسېږي نو بیا به د ده په ذهن فکر هر شي کې د الله په عز وجل شان و شوکت و عظمت و جلال و محبت د حاصلولو دپاره تر ټولو بهترینه طریقه چې ده د الله پر ذکر دی چې دا وشو نو الله پاک هغه ته به خپل مینه او محبت حاصلوي نو موږ ویل چې د الله پاک عز وجل ذکر چې کوم یو دی دا د یو د هغه عباداتو نه دی چې الله پاک په هغې باندې په خپل کلام کې تاکید کړی دی چې فذکروني اذکرکم یا تاسو ذکر وکړئ لعلکم تفلحون یا کله که نارینه او زنانه ذکر کوي عد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما الله په اجر عظیم ورکوي دا هغه شیان دي چې د ذکر په نتیجه کې انسان ته په لاس ورځي او بل دا دی چې ذکر ډېر افضلیتونه لري چې کله انسان د الله پاک ذکر کوي نو معنی دا شو چې الله پاک د ذکر هم کوي که هغه په نفس کې یادوي نو الله پاک په خپل کې یادوي که چېرته دی په دې یو مجمع کې یادوي الله پاک په بهتره مجمع کې یادوي او بل د ذکر الهي غټ خوبي دا ده چې کله هم سړی ذکر کوي نو الله پاک عز وجل د مشکلات تکلیفونه ساعتونه دا ټول کوي او څوک چې لا اله الا الله وایي دا دومره لویه عظمت او دومره لویه هغه شان لري چې دا ټول کائنات یو طرف او د لا اله الا بل طرف نو دا خو دې نشي پوره کولی نو ځکه موسی علیه السلام ته الله عز وجل وایي چې ته همیشه لا اله الا الله کلمه وایه بل دا چې جنت د دروازې کنجي او کیلي چې کوم یو دا ده بلکې اسمان د دروازو کیلي هم دا ده چې کله د انسان هغه خیږي تر څو پورې چې لا اله الا الله پورته اجازه ورته نه وي نو ځکه د دې ذکر او اذکارو نتیجه دا شي چې کوم ځای کې خلک ذکر کوي په هغې ځای کې الله پاک ملایکې رالیږي د هغوی نه راتاویږي په هغې باندې رحمت نازلېږي په هغې باندې باقاعده الله عز وجل د هغوی ګناهونه معافوي د هغوی حسنات په سیئاتو باندې بدلوي او هغوی په خپل بهترین مجلس کې هلته یادوي نو دا افضلیت چاته نه ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما شفاعت تر ټولو مستحق سړی به هغه څوک چې هغه د ما ذکر ډېر د الله پاک عز وجل ذکر ډېر کړي او د عذاب د قبر دپاره بهترین علاج او تداوي چې ده هغه د الله پاک عز وجل ذکر دی الله پاک دې موږ او تاسو ټولو توفیق راکړي چې همیشه دا کار وکړو چې الله پاک زموږ په ژبه باندې او په زړه کې وي او یاد وي همیشه نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي او الله پاک دې دا توفیق هم راکړي نور خلکو ته بیان کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین